د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو او د ولس غږ راډیو سابقه لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان صاحب پاچا ستاسې په درانه خدمت کې د زاړه یادونو د خپرونې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړي. قدرمنو دوستانو موږ په دې خپرونه کې تاسو ته یو شعر او د هغې سره څنګ کې به تاسو ته یوه نغمه او یوه ښکلې میداني سندره او ورپسې که وخت یاري وکړه نو بله میداني سندره به هم تاسو ته موږ په نښه بسو. دوستانو دا چې زموږ او تاسو ته په منځ کې ویلي وو چې موږ به تاسو ته د زاړه یادونو خپرونه شروع کوو. دا د خپل وادي سره موسم مو د زاړه یادونو خپرونه تاسو ته بیا پیل کړله. انشاءالله راتلونکي کې به سباوون خپرونه او داستان خپرونه او د سربسنګ کې اسلامي معلوماتي خپرونې ډاکټر انساني ژوند خپرونه داسې نورې مختلفې خپرونې د تاریخي ځایونو تاسو ته وړاندې کوو. خو تاسو ته مو خاص دا چې زموږ د یوټیوب چینل په سبسکرایب او بیل آیکن ته وتړئ او په فیسبوک کې مو هم دغه ویډیو لایک او شیر کوئ. دوستانو ستاسو لایک او شیر موږ ته ډاډ راکوي چې موږ تاسو ته ښې ویډیوګانې په راتلونکي کې جوړې کړو. نو دوستانو دا چې دا زموږ دغه خپرونه زاړه یادونه د ولس غږ راډیو د لارې موږ تاسو ته په نشر رسولو. هغې نه مخکې مو د سپین غر راډیو د لارې نه په نشر نو راځئ چې زموږ دوستانو دغې سندرې او نغمې ته
درنو او قدرمنو د ورس ټي وي د یوټیوب چینل اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو دا د یو ځل د ډاکټر انجینر سیف فضل الرحمن سر پاچا تاسو په درانه خدمت کې د یو نوي شعر سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې تاسو د شعر د اورېدو تر پایه بلتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو دغه زړه ناخوالې چې کوي دا زمونږ د دې مظلوم او د غریب ولس د دې کلیدي ولس د شهید پرور ولس د زړه ناخوالې. قدرمنو دوستانو دا چې څلور لسیزې جنګونه زموږ په ملک کې روان دي او تحمیلي جنګونه دي. قدرمنو دوستانو د دې په خاطر چې دغه زمونږ ویډیو تاسو د ځان سره لایک او شیر کړئ او نور دوستانو ته مو رسوئ. قدرمنو دوستانو موږ سره همیشه په دې چینل کې تاسو ملتیا وکړئ او موږ سره تر پایه پاتې شئ. دوستانو موږ به تاسو ته نوي نوي دغه شعرونه چې ګډوډ شعرونه دي خو تاسو په خدمت کې به نشر تسپارو. دوستانو راځو شعر عنوان دی. د شعر عنوان دی پخلاینه. دی پخلاینه ته دیواله ټول افغان دی سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. مشانو جک شي اوچتېږي خوب د غفلت نه راویښېږي. دی پروسه کې شي شریک کاروان روان دی سولمو هدف مقصد دامو ارمان دی. دغه وخت دی اے مشرانو واورئ اے د میرویس نیکه بچیانو واورئ په لاس درغلی غنیمت د وخت زمان دی سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. په یو ټغر نور غونډیږو سره دا مرور نور پخلا کیږو سره په یو ټغر نور غونډیږو سره دا مرور نور پخلا کیږو سره لاس په دعا شي مهربان غنی سبحان دی سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. دی پخلاینه ته دیواله ټول افغان دی سولمو هدف مقصد دامو ارمان دی. جنگ نه نفرت قلم کتاب غواړو مشرانو تاسې نه دا باب غواړو د جنگ عذاب نه مو بیزاره زوړ او ځوان دی سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. د وخت ګندي حرکتونه وکړئ نور د راتلونکي تعبیرونه وکړئ وطن مو هر خوا کنګ کپر ویجاړ او وران دی سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. څلور لسیزو دې جنګونو غوښې چاړو کړو لمسونونو خپلو کې وژنو تباهي ده دا طوفان دی سولمو هدف مقصد دامو ارمان دی. مظلوم ولس خوارو بچیانو ته دې کلیدلي افغانانو ته ولس مو غواړي سوله سوله شور پیغام دی سولمو هدف مقصد دامو ارمان دی. دا د شهید یتیم ارمان په خاطر مشرانو واورئ د قرآن په خاطر وطن مور حب الوطن من الایمان دی دامو دا سولمو مقصد هدف دامو ارمان دی. کړي انجینر سیار سوالونه دښمنان پټ کړي سازوسونه بیا مو په وینو لمبوي پټ کار روان دی سولمو هدف مقصد دامو ارمان دی. قدر دوستانو دا یو ګډوډ شعر چې ستاسو په درانه خدمت کې مو وړاندې کړ. یو ځل بیا درخواست کوم چې زمونږ دغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل هغه هم لایک او شیر کړئ. قدرمنو دوستانو موږ سره په چینل کې پاتې کېږئ. ان شاء الله راتلونکي کې به موږ د زاړو یادونو خپرونه بیا چې د ولس غږ راډیو نه به په نشر رسوله د زړو کارمندانو سره چې د هغه جملې نه به د خاکسار صاحب دی او سره فخري صاحب دی احمدي صاحب دی او اسماعیل امرخیل صاحب دی او داسې نور زموږ کارمندان به وخت په وخت تاسو ته په هغې کې بعضې ویډیوګانې چې د اطرافو نه وي د ولس غږ به تاسو ته غوږونو ته در رسوو د دغې ویډیو د لارې نه. قدرمنو دوستانو تاسو باید موږ سره په دې کې همیشه درباره همکار پاتې شئ. د ټولو هغه قدرمنو لیدونکو اورېدونکو نه او د فیسبوک ملګرو نه ډېر منندوی یم او د هغې قدرداني کوم چې زمونږ دغه ویډیو په غور سره اوري. بیا هم قدرمنو دوستانو دا چې د وخت د کمی د وجې نه تاسو سره په دې ویډیو کې ډېر پاتې کېدی نه شو او راتلونکي کې به ښې خپرونې تاسو ته په نشر رسوو فلاحي خپرونې اصلاحي خپرونې او د
یتیم یسیر د بچیانو د ژړا او د فریاد خپرونې به تاسو ته تر غوږونو در رسوو. لیدو کې چې زموږ مشران د غفلت د خوبه پاڅېږي او نور بنډارونو نه تېر شي او د وخت ضایع کېدو نه تېر شي او دغه زمونږ ځوانان دغه نسل دغه ټول زمونږ بچیان دي او دغه د وینې د لمبېدلو نه او د دغه مرګوني حالاتو نه او د افغانستان د دغه مشکلاتو د جنګونو نه وباسي. نور مو بلوی بخون کې خدای سپارم په مخه.